ټول د جمادی الله میاشت په دغه کې یو بل غزا دغه مخه ته رغله چې هغې ته ذات الرقاع ورته ویل شي. هغه داسې مخې ته رغله چې د غطفان قبیلې وې. دلته اصل کې یهودي دغه جرأت چې پیدا کړی و چې په مسلمانو باندې بار بار دوی د حملې قصد یې کړل. هره قبیله برچګېده چې په مسلمانو باندې په مدینه منوره کې حمله وکړو. د دغه وجه دغه وه چې مسلمان خو اصل کې په جنگ احد کې مسلمانو ته نقصان ډېر ورسېدل، نو دوی دغه وګڼله چې یاره مسلمان دغه کمزوري شوي دي، نو ایس په دوی باندې میش به حمله وکړي، د دوی مال هر څه جایداد چې کوم دغه و میش په غنیمت کې وکړي. نو دې د وجې نه یهودي دغه جرأت پرې کړلو هره قبیله برچګېده چې مسلمان یې په حمله وکړي. نو دغه غطفان قبیله هم ارچګه شوله چې یاره په مدینه منوره باندې حمله وکړي. یو لوی لښکر دغه یې تیار کړ. خو دا خبره بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته دغه مدینه منورې ته د استخباراتو په ذریعه باندې ورسېدله. خبره ورسېده، نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فوج تیار کړلو، لښکر یې تیار کړو، مجاهدین دغه مسلح شول. وایي یاره چې د دغې مخنیوی وشي. ورغله دا چې رغلل هغې طرف نه غطفان دغه فوج راوتله ده، دغې طرف نه صحابه کرام. نبي علیه الصلاة والسلام د ځون سره ډېر صحابه کرام بېتلي او د هغې جانب نه د غطفان چې کوم فوج و هغه بیا په مسلمانو نه 3 چنده زیات و دومره فوج یې ورسره. خو دغه غطفان چې کله دغې خلک مسلمان ولیدل، اگر چې دی کامي، خو دغه جرأت یې نه شو کړی چې په دوی باندې حمله وکړي. مخ لښکرې سره ویلوړي دي، خو جرأت هغه نه شي کړلی چې په مسلمانو باندې حمله وکړي، ځکه چې دغه ویني چې مسلمان اگر چې کام دي د میش دومره لوی تعداد ته عادت ته چې دومره کثیر تعداد سره دلته ورتلي، دې ته دوی د جنګ اراده کړې مقابلې ته ووځي. خو دغه خو ډېر بهادر دي، جرأتمند خلک، نو دوی قصد نه شو کړی چې حمله په وکړي. او دې جانب نه مسلمان هم حمله نه شوه وکړلی، ځکه چې هغې سره بیا دا ویره وه چې یاره میش بیا تعداد کې دغه کامي او دوی ډېر دي، که چیرې حمله مو وکړله د دې نه مخکې هم میش ته ډېر نقصان رسېدلی ده، ډېر ملګري دغه په شهادت رسېدلی دي، نو مزید به میش ته نره هم نقصان ورسېږي. نو دوی هم حمله نه کړله. یو بل ته انتظار دی، که چا حمله وکړه د بل بیا ولې حمله کړو. خو په دا کې یو څه ورځې تېرې شولې، حمله یې نه وکړه، دغسې منتظر دي. آخر دغه د غطفان خلک چې کیمي د هغې وویله چې یاره دوی المنځي نه کو د لمونځه په اثنا کې په وخت کې په دوی باندې حمله به وکړي. وایي بس سمه ده، دا خبره صحیح ده. نو مسلمان چې کله په لمونځه باندې ودرېدل، نو دوی چې کله حملې ته تیارېدل، دلته وحی نازله شوله نبي علیه الصلاة والسلام ته د صلات خوف دغه طریقه یې ورته وښله. وایي دغه طریقه باندې تو سره لمنځي نه کړه، یو څه کسون ده دغه المنځي نه کو د تو سره، او څه کسون ده د دشمن طرف ته په پیرا باندې وردري. هغه چې کله 3 رکعته وکړو، هغه د تیر شي، هغه د بیا روشي دلته د تو سره دغه بقي کسون ده بیا د تو سره المنځ وکړو. دا صلات خوف طریقه دغه بیا نازله شو. نو کله چې دوی غطفان قبیله دغه ولیدل چې یاره دا خلک وسلې هم ورسره دي، المنځي نه هم کو میش طرف ته متوجه هم دي، د حملې کړلې فرصت موقع دغه یې نه میندله. نو بیا دوی دغه حمله پرې شوه. آخري دغه غطفان قبیله خلک چې کومې دغه سره وپوښل شول، لوړ سره جدا شول چې یاره د حملې څه امکان نشته چې په دوی باندې وسي. او بل د دوی په زړه کې خوف هم و، ځکه چې د دوی بهادرۍ جرأتمندي دغه یې لیدله. نو دې د وجې نه دوی سره جدا شو. چې جدا شول او مسلمان هم د مدینې منورې په طرف باندې روان شو. او دلته په د غطفان د قبیلې یو کس و، یو فرد و، دغې قسم یې کړی و چې زه به هغې وخته پورې دغسې واپس لوړ نه شم تر څې چې مو د مسلمانو د چا وینه دغه نه وي تله کړې. نو دغه یو کس پسې ده او مسلمان راوند دي، دغه یې ولیدو چې په میش پسې کس راوند ده، یو فرد راوند ده، خو پروا یې نه وسوتله. و یاره څه کور به یې وي، نو دغسې پسې پرې شولو. نو دوی چې کله یو ځای ته مسلمان ورسېدل، په دې ځای کې پړاو واچول، خیمې ولګول. او دلته نبي علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرام ته وویل نن به سیک په پیرا وکړو. په دې کې 2 صحابه کرام ورته وویل، یو عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ او بل عباد ابن بشر الانصاري رضی الله تعالی عنہ. و یا رسول الله دغه پیرا بنن میج وتی. وای بس سمر. نو دغه 2 کسان په پیرا باندې ودرېدل، اسپادو په پیرا باندې ویلوړ.
خو دې اسنا کې د یو صحابي ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دغه سم لستلو او بل دغه عباد ابن بشر الانصاري رضی الله تعالی عنہ دغه په پیرا باندې ودرېدو خو دا ویل چې یاره چې پیرا کې خو المینځ وکړه دغه په 2 رکعاته نفل وته دغه لګیا د په منځ باندې په دې اسنا کې دغه کاش کېم د چې کله ود چې د بل ملګری ویو دا او دای په منځ باندې مشغوله ده نو دغه شنه نږدې په سروغله او غشې په وک چې غشې وکړلو دغه صحابي چې کېم د عباد رضی الله تعالی عنہ دغه په مټ باندې وېست نو د منځ په اسنا کې دغه غشه او بسره دغه په منځ باندې ده المیز نه منقطع کوي او بیا بل غشه په وکړلو هغه هم د په مټ ولاګېدو بیا دغه څه نه روبسره د المیز نه منقطع کوي ځکه وایي د سوره کاف شریک کړو دا خو د مسلمانانو دا خو د صحابه کرام عبادت د میشو سه عبادت هغه المیز چې میشو سه کی نو باس خپل کله کله سړی په پای نشي چې یاره د څه پکې وایي صحابه کرام خو به داسې المیزو چې دا هغه غشي تکلیف د وجه هم المیز نه منقطع کولو ځکه سوره کاف شریک کړو د زړه دا نه غوښتل چې دغه سوره ز په نیمایي کې پرېږد وای باید زه دغه پیرا وای سره د دمر لوی تکلیف د میشو سره منځره سلوره خزول پکې ګراوي او د هرنګي موبایل روبسي پکې سایلنټ کې پکې خو دې سره المیز پسې دیږي سکه سن مو ولیدا چې د منځ په اسنا کې ګنټي وي تروشي موبایل روبسي ټټه دغه ګوته پکې وای المیز د پاسې شو دغه بیا به سر نه کېږي او د هرنګي ډیر ورته زون ګراول په منځ کې درې ورنه ډیر سیک وګراوي المیز پاسې شو او د هرنګي بعض خلک د میشل منځینه کو خطه چې کله نو کوي وغوندي یا سپي کې خطه وغوندي ځکه چې چیرته خو د صفا خطه لیدلې نه وي صفا خطه چې دا وغوندي نو داسې په فرش کې دغه په منځ باندې وي نو دای به د خطه دای داس ور چګاوي بیا چې کله لوټ شي بیا په منځ کې دادا سیابو نو دې سره المیز پسې دی دا عمل کثیر د باید دغه سمې څونه کیږي نو دغه د صحابه کرام المنځینه وي چې دمر لوی زخم سره چې دوه ور غشه په ولګید المیز نه منقطع کړ د صحابه کرام عبادت چې کله د سوچ وکړو په منځ کې چې یاره ته خو د صورت پیرا کوي اصله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تو په ذریعہ باندې د بل ملګری خو دی ویو ده د تو په ذریعہ باندې ته ولګي او قتل شي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه ویش نقصان ورته ورسي هغه نه بعد د سلام وړولو بل ملګری ویش کړ اربع دوري وې زخه زخمی شو یا رب د څه ویل نه چګاول مو صورت شری کړو د الله تعالی سره لګیاو نو هغه وخت کې هغه بل چې کیما هغه په منډه سوزونی خلاص کړ نو تر دې ځای پرې دغه د غطفان کیسه و دغه ځای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورو یو بل په دې ځای کې سبله د حادثه دغه پیښ نه شو د دینه بعد په بل میاش کې دغه د هجرت سلوارم کول په بل میاش کې بیا هغه چې مخکې ذکر کړی وي چې ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه د احد په جنگ کې په اخري اسنا کې دغه ویلی وی چې د میشتو سه اراون جنگ دغه د بدر په میدانه باندې وی اراون کول ته په دغه وخت باندې دا د بدر په میدانه باندې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وعده ور سره وکړه چې اراون کول باندې د بدر په میدانه باندې د میشتو مابین کې دغه مقابله به دغه مخه تر دروي نو دغه د الله تعالی په توفیق سره اراون جمع باندې بیانوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین امین دعوا یا رب العالمین ګونه معاف دې خطا معاف هر قسم سعادت میجو بخش خزل مجر کی چاسه قسم پرشنوي ته حل وکړي کې به منسبت علی کې به مرونه یا الله شفا کامله جنت نصیبت دې چا چې غربت یا د غیبنا اسباب التمایات یا رب العالمین چاسه قسم پرشنوي ته حل وصلی الله تبارک علیه محمد وعلى اله وصحبه